یو ورور وایي ما خوب ولید چې زما د خور لور د دیوال څخه ولوېدله او پښې یې ډېره وینه وکړه. د دې څه تعبیر؟ که یو څوک په خوب کې وویني چې د خپلې خور لور یعنې د کورنۍ یوه نجلۍ له دیوال څخه لویږي او پښې یې وینه کوي، دا خوب څو ژورې معناوې لري. لومړی معنا: دا خوب د یوې ناڅاپي ستونزې یا ټپ خبر ورکوي، خو دا ضروري نه ده چې فزیکي ټپ وي، بلکې دا د احساساتي یا کورنۍ شخړې نښه هم کیدای شي. دویمه معنا: وینه په خوب کې ډیری وخت د غم، افسوس یا پټ راز افشا کېدو نښه وي. د دیوال څخه لوېدل ښیي چې یو څوک ممکن د خپل ژوند له یوه مهم مقام څخه ښکته راځي، لکه د شهرت، اعتماد یا خوشحالۍ له حالت څخه ناڅاپي تنزل. د خور لور لیدل د کورنۍ د ښځینه غړو سره تړلې خبره ده. دا خوب ښیي چې د کورنۍ یوه نجلۍ د عاطفي یا اجتماعي فشار لاندې ده او ممکن ملاتړ ته اړتیا ولري. لنډه معنا: دا خوب د کورنۍ یو غړی په ځانګړي ډول یوه نجلۍ ته د یوې ازموینې، ستونزې یا احساساتي ټپ اشاره کوي، خو د دعا، حوصلې او ملاتړ په وسیله دا هر څه حل کیدای شي.